په امتحان او ایگزام کې د پاس کېدو دپاره او د ښو نمبر وړلو دپاره ډیره یو مهمه وظیفه، خاص کر دا د هغو وروڼو دپاره چې د هغوی ایگزام را روان دی او هغوی چې دی په دې پریشانۍ کې دي چې څنګه پاس به شو که فیل به شو او څنګه به ښې نمبرې حاصلې کړو. زه ته په یقین سره ویلی شم که چېرته دا فارموله او دا وظیفه تا په خپل ژوند کې اپلای کړه نو کامیابیږي، خو به کامیابیږي خو ډېر ښو نمبرو باندې به کامیاب شي او ناکام به کله هم نشي او پښیمانه به هم نشي. هغه وظیفه دا ده چې د کال د اول سر نه د سمستر د اول سر نه هر سبق په خپل وخت یادول. ستا دا فکر و چې اوس به دا ماته کومه دعا ښیي او راته به چې دا دونه ځل وویوه او بس ته به کامیاب شي او ښې نمبرې به حاصلې کړي. نه، دې دپاره وظیفه او فارموله دا ده چې د هرې ورځې سبق هغه په هغه ورځ یاد کړي او ټول سبق چې دی هغه د امتحان او د ایگزام شپې ته پاتې نه کړي. زمونږ حال دا دی چې مونږ چې کله ایگزام ته داخل شو او پرچې ته کینو او ټول کالم څه نوي زده کړي نو بیا دغه وخت کې فکر راشي چې را روان سمستر کې چې دی روان سمستر کې زه د هرې ورځې سبق یادوم او هر یو هومورک به په خپل وخت باندې کوم. خو چې کله بیا را روان سمستر راشي موږ نه خو دا خپله وعده یا هیروي او که چېرته راته یاده هم وي بیا را روان هفته کې به شروع کوم. خو نه زمونږ هغه را روان سمستر رالی چې موږ پکې د کال د اول سر نه او د سمستر د اول سر نه سبق یادو او نه هغه هفته راله چې موږ پکې د هغه ورځې سبق په هغه ورځ باندې یادوو.